که یو انسان ستاسې پر وړاندې یو اندازه پیسې وسوځوي، تاسې هر څه کوشش وکړئ چې مخه یې ونیسئ، خو هغه یې نه مني، تاسې به څه حکم وکئ د دې انسان په اړه؟ ځینې به وایي لیونی دی، ځینې به وایي کمعقل دی او ځینې به وایي چې ناپوه دی. خو د هغه چا په اړه مو څه نظر دی چې وخت ضایع کوي؟ ځکه دغه وخت تر پیسو ډېر قیمتي دی. که غواړئ چې په دې وپوهیږئ چې د وخت ارزښت تر پیسو څومره زیات دی، دا فکر وکړئ چې که چېرته تاسې 1 میلیارد یا تر دې ډېرې پیسې ولګوئ چې 1 ثانیه په خپل عمر کې زیات کړئ، زیات به شي؟ وخت تر پیسو، تر مال او تر هر څه ډېر قیمتي دی. وخت انسان تباه کوي. انسان د ورځو یوه ټولګه ده. هره ورځ چې تیریږي د انسان یوه برخه کمیږي. زه وایم چې انسان د ثانیو یوه ټولګه ده. هره ثانیه چې تیریږي د انسان عمر کمیږي او انسان که چیرته دغه ثانیو نه ګټوره استفاده نه کړي، تباهي پر لور ځي. وخت ډېر قیمتي دی، بې ځایه مه ضایع کوئ. د هرې ثانیې پوښتنه به درنه کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.